السلام علیکم. وعلیکم السلام. واکدار په خیر علي. ښه ده چې رالې. ما هم ستا انتظار کولو. میډم ډېره زوروره د کم واکدار د ملاقات دپاره چې خلک په ګنټو انتظار کوي هغه واکدار ستا په یو اواز باندې ستا مخامخ حاضر وي. دا ستا خپله مینه ده او ستا مینه به زما د مینې نه خالي نه وي. هغه تا نه دي اورېدلي وایي چې د یو زړګي نه بل ته لارې چې زما خوښې ستا به ولې بده شم. پلیز تشریف کېږدئ. منم دی میډم ملک صاحب دې په ما سنبال کو او په مال حال ته لکه دا خامار کېناست دی. واکداره لږې رو خبرې کوه. تا نه دي اورېدلي چې د دیوالونو هم غوږونه یي. د دیوالونو د غوږونو به څه وی د ټول ښار په ژبه باندې دا کیسه ده چې میډم د مال حال دپاره خپل لومبنی خاوند وژلی او اوس یې په خپله خوښه باندې دویم واده کړی. واکداره دویم واده خو مې په حال کې داسې ازغې شوی دی چې نه یې توکلی شم او نه یې تېرولی شم. واه میډم واه دا خو زما ستا کیسه یوه ده. تورپیکی هم اسمان ته منجیله والې ده. د کوم واکدار نه چې دا ټول ښار یریږي د هغه واکدار د فیصلو نه هغې د بغاوت اعلان کړی. واکداره معلومیږي داسې چې زموږ د دواړو فیصلې غلطې وي. خو میډم جانې په ما ګرانې ته څه نه خفه کېږي. واکدار ستا غمخوار لا ژوندی دی. خو واکداره احتیاط به لازمي وي. زما د ډومبي خاوند د مرګ کیسه دې جوړه نه شي. ډېره په ګرانه مې د خلکو د خولې نه ځان ایستی دی. میډم وایي ګورګورې چې خورې نو شونډې خو به دې تورېږي او اوږه چې خولې ته کې بوی خو به درنه ځي. خو ته غم مه کوه هر څه بدله زه سنبال کړم ولې چې ټول ښار ته پته ده چې زه څومره لیونی سړی یم.